آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. انما یرید الشیطان خبر دادا شیطان غواړي ان یوقع چې پیدا کی واچي بینکم استاسو کې العداوت دشمنی والبغضاء بغض فی الخمر پشراب نوشای ذریعہ والمیسر او قمار بازای پاساس. نو شراب نوشا هغه همیشه بل سره قتل و مقاتله کوي، قمار بازان همیشه یو بل سره جنگ وشي مړی پکې وشي، ځکه شیطان دا خلق په یو بل ورچي. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ادا غواړي چې ملکی تاسو عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه وعن الصلاة د مانځنا. نو چې سړی په قمار بازی کې اختی هغه بیا مانځه چرته فارغ دی، خو بیا دا ګوري ورګرځي دا نمبر تیروم بیا دا نمبر تیروم بیا دا نمبر تیروم صحیح، او دا قرانګي شراب نو شاه ډرنک وي هغه تر مانځه سه احساس کی. فهل انتم منتهون آیا ییتا سو ملتون عمل کی دن چی دی شراب نوشے قمار بازائنا واطیع اللہ اطاعت کوئی دا اللہ تعالی واطیع الرسول اطاعت کوئی دا پیغمبر وحضرو او زان بچ کوئی دا مخالفت دا دوارنا فین تولیتم کتاسو مخگردو فعلمون پوشی انما علی رسولنا چې په پیغمبر زمون باندې البلاغ المبین رسول واضح دی. زمون د پیغمبر ذمہ داری احکام رسول دی، دا غو ذمہ داری نه ده چې څوک په زور مسلمانای. لیس علی الذین نو صلی الله تعالی چې شراب نوشی او قمار بازی حرام کړل، نو مسلمانانو ته یو تحفظ پیدا شو چې دا تر اوسه پورې مونږ شرابونه مسکل د قمار پیسې مو مخړې. الله تعالی وای د حرمت د حکم نه وړاندې چې مو خړلې دي هغه جایز دي. لیس علی الذین نشتدع کسانو باندې چې ایمان راوړل دي عمل کړي د نیکو جناحون پاوی باندې وبال او ګناه نشتا فیما پا آغا شرابو یاد قمار بازای آغا مال کے تقیمو چی دی خوڑل دی ازامت تقو چکل دو ازان بچکلی د شرکنا و آمنو او ایمان راوڑی و عمل الصالحات عمل کری د نیکو سمت تقو بیا ازان بچکلی د محرماتنا و آمنو ایمان ساتلی سمت تقو بیا ازان بچکلی د مباحاتنا نو مباح آغا شیر چی ادروائز جائز دی خو خبرنا چې سړی کوي. واحسنوا او صالح کړي دې خسته کړي دې عمل خپل والله يحب المحسنين الله تعالی محبت ساتي محسنانو نیکو کارانو سره. نو دا ځای مونږه ذکر کړو د سورت په اول کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمره ته روانو سوار له 100 صحابه سره او هغه په لار باندې منکو او حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه په حالت د احرام کې نو په حالت د احرام کې نه سړی جنگ کوي شي، نه بد خبره کوي شي، نه ښکار کوي شي، نه ښکار کوي شي. نو الله تعالی په دې یو بل امتحان چې امتحان خداو چې کافرانو ورته نه برازي عمره ته نه راځي، نو په احرام کې نیت کړو او وی عمره ته نه راځي. دا په دوی باندې یو امتحانو. نمبر 2 د شپې بکله دا غوي غونډگان رالل سلویت 50 کسان نو په دوی باندې به ضربونه شروع کړل. خو دوی خو ځکه ضربونه شو کوله چې احرام کې دا په دویم امتحانو. او دریم دا چې دای په دوره دغه تناسو ټنټونه لګولیو په سارا کې بناستو نو دا څه خواته با مرغه ورته راتلی خرګوشونه براتل او زر کې براتل کویلونه براتل. اوس دوی هغه ښکارګول نه شو اجر په داسې لاس وو ښکارول نه شو چې بسم الله الله اکبر او سیخه کیږي
څنګه شیش کباب چې کباب کو نو دا په یو دریم امتحانو الله تعالی وای دې امتحانونو سره مستاسو ایمان مضبوطه وغوښتل یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم الله خامخا آزمائش کی تاسو باندې الله تعالی بشیء من الصید دشکار پاسا استنالو چې رسیږي باغی تا دې کوم لاسون استاسو ورما حکم نیزه استاسو تاسو نیزه وایو نیزه وص الله تعالی وای دا ټیسټ سره پاره لیعلم الله دې د پاره چې ابزرویشن کې مشاهده کې الله تعالی من د هغه چا يخافو چې یریږي الله نه بالغیب په انسین انداز باندې فمن اعتدى بعد ذلك چا چې زیاته او کپس ده فله عذاب الیم داغه د پاره عذاب دردناک دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید مقتوی تاسو ښکاروان تم حرم پدی حالت کے تاسو حالت دے احرام کے ناس خوشکار کول جائز دی کچھ سڑے احرام دو حج و دو عمرے اتڑی ناغا ناجائز چی ومن قتلو اچاچ قتل کشکار میں کم دتا سنا متعمدن قصدن او پیرادا فجزاء دبان لازم د بدلا مثل ما قتلا مثل دا چ د مړکړه دے من النغم د بیست نا نغم مانا بیست وحشی جانور تسوئی بیست یحکم به ذوا عدل منکم فیصلہ بکی دے بانے دو کسان پوہان عدل مانا پوہان یحکم به ذوا عدل منکم فیصلہ بکی دے دو کسان پوہان دتا سنا ہدین یشتری بی ہدین اخلی باغی قیمت بانے ہدین یو قربانی بالغ الکعبت پدی حالت کے رسیدن کے کعبے تا نوزدہ سیدہ چدی خو گورا کچا یو پیجن تاسو کونتر وای که یو کونتر چا ښکار کړه نو بس اسانه خبره ده چې دا غیر لپاره فیصله د چکن وشي سبو شي فیصله به د چکن وشي کچا یو ډیر ښکار کړه نو دا غیر لپاره فیصله د لیم یا د ګوټ وشي د سبو شي د لیم یا د ګوټ وشي کچا یو وحشي غوا ښکار کړه نو دا غیر لپاره فیصله به د وحشي غواوشي سید د فالتو د قرانه غواوشي چې قرباني کنو کله دینه کم وي نو بل صدقې فیصله بوشي دوه ریاله قرباني صحیح شو حضور ورکوټه مرغای چمړه کړی دا ناغه ته خدا نه شو ویل چې تو اسلام ورکا ناغه ته بسو چې ته 15 ریاله قرباني کا او کفارت یاد باندې کفاره دا طعام مساکین طعام د مسکینانو یعنی که قربانی په نشو واغسته دومره پیسې نه وي دا زناور چې کوم د ښکار کړی دی او عدل ذالک آیا برابر د دې صيامن روزه بنسي ليذوق وبال امر چې دې وسکه انجام د کار په غفل نو صدا حکم نازل شو نو بیا مسلمانانو وي او موږ ته پته نه و یو زمانہ کې موږ په احرام کې د قصې کار کړی دی نو الله تعالی چې کوم تیر شوی دي بس ها تیر شوی دي هغه نه حسابي دي عف الله عفو کړی دا الله تعالی غما سلف د هغه نه چوڑان دي تیر شوی دي ومن غادا خو چې څوک واپس دې جریمه ته بیا فینتقم الله انتقام باخلی الله تعالی من حدودنا نو سمانا جرمانه او مقرری سو مقرری فاین والله عزیز ذو انتقام اللہ تعالی د قوت مالک دے انتقام غستون کے دے احل لکم صید البحر جائز گرزول شوی تاسو د پارا صید البحر اشکار د سمندر نو چې حالت د احرام کی نو د وچ اشکار نشکولی د اوبو اشکار دا جائز دے حالت د احرام کې د اوبو اشکار دا جائز دے د اوبو اشکار د حنفیو په نسبت باندې ماهر حنفیو په نسبت باندې ماہے د امام شافعی او د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه پنځ باندې ماہے او چنگش او د امام مالک رحمت الله علیه پنځ باندې هر شی چې په وبو کې دي او حل لکم صید البحر جائز ګرځول شوی تاسو د پارا صید البحر شکار د سمندر و طعام د سمندر متا غلکو دا نفر تا د پارا ول سیاره ادم مسافرینو د پارا نو یو شکار دی یو طعام دی دا ته مسله ولیکا یو او شکار د سمندر او بل او طعام د سمندر نو دا د بشری نه یو ته وی شکار د سمندر ابل ته وی طعام د سمندر نو شکار د سمندر خو هغه چې کم تشکار کی شکار هغه چې ته شکار کی او طعام هغه چې بغیر د ښکار اتا ته ملاو شو
طعام هغه چې بغیر د ښکاره تا ته ملاو شو نو دا دوه سیده دي یا خو مړ ماهی په اوبو کې را روان څه شو نو مړ ماهی څو ښکار کوي ونه خو راویني صحیح نو دې ته وایي طعام خو د هغې لپاره بیا په شریعت کې فیصله دا ده چې که د هغه غوږونه سره شوي وو نو بیا طبي نقطه نظر سره هغه خوراک ښه نه دی کوم نقطه نظر سره چې غوږونه یې سړي نو کوم نقطه نظر سره میډیکلي صحت لحاظ سره یوه او شرعي اعتبار سره چې کوم مړ ماهی په اوبو کې سرچپه شوی دی څه شوی دی یعنی که سم را رواني دی خو مړ خو داسې روان دی لکه ماهی چې عموما اوبو کې ژوندی څنګه رواني نو بیا دا خوراک جایز دی صحیح خو که دی سرچپه شوی دی بیا پړسېدلی دی که دی سرچپه شوی دی نو دی بیا پړسېدلی دی نه چې سرچپه شوی دی معنا چې پړسېدلی دی نو چې پړسېدلی دی پوایزنس شوی دی دی څه شوی دی پوایزن شوی دی نو که اوس یې خورې خو مړی دی یا د هسپتال ته رسوي امام ابو حنیفه رحمت الله څه زور ورسره دغه یو بچه سرچپه شه دی پوایزنس شوی دی دا حرام دی اوس پې نه خوري او دویم شی په سمندر کې بعضې ګیاهونه کېږي څه کېږي بعضې شنه شنه ګیاهونه نو هغه خلک پخوي خوري هغه خلک پخوي ناجایز دی بعضې ګیاهونه چې قابل خوراک دي ځکه بعضې داسې یا پوایزن دي بعضې داسې دي چې هغه پوایزن دي په وچه باندې هم بعضې شنه بوټي داسې دي چې هغه څه دي پوایزن دي وحرم علیکم احرام ګرځول شوی تاسو باندې صید البر ښکار د وچې ما دمتم حرمن چې تر څو پورې تاسو یې په حالت د احرام کې واتقوا الله الذي ويرګ الله تعالی غنا الیه تحشرون چې هغه ته تاسو جمع کول شي جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځول د الله تعالی کعبه کومه کعبه البیت الحرام عزتن والکو چې مکه معظمه کې دی عزتن والکو قیاما للناس دا مدبر د انسانانو لپاره مدبر معنا چې کعبه دنیا کې موجوده ده او خلق طواف لذي نو الله تعالی دنیا باقی ساتي الله تعالی دنیا باقی ساتي تفسیر مدارک کې لیکلي دي چې ظلمن کلا چا ظالم دا بیت الله شریف روان ک نو الله تعالی وایي چې زما کور ژوندې پاتې نه دی دا دنیا ولې ژوندې راغی صحیح شو مدارک والشهر الحرام اگر زور دا الله تعالی حرمت والا میاشتا نو حرمت والا میاشتي سلور وی رستو بیا حکم منسوخ شو یو رجب دا اوس دې میاشتې پسې کوم چې را روانه ده موږ ورته بزرګه میاشت وایو تاسو ورته څه وایي بزرګه وایي صحیح نیو بزرگا میاش رجب او دویم ذوالقعده واړه اختر پسې کوم میاشتي وي او بل ذوالحجه د لوی اختر میاش او بل محرم چې هغه پسې وي والهدیا نو د حرم دوه قسمه گویا قربانای وي دو قسم قربانی عموما خلک چې به حج لته قربانی به ځان سره راوسته دا چې کوم ځای نه براتن ځان سره به قربانی را روانه کړي ځکه مکه معظمه کې داسې تنظیم خو نو دا اوس حکومت تنظیم کوي نو موږ قربانی التواقلو نو خلکو به ځان سره قربانی راوسته سفر کې نو قربانی اس کې یعنی په اوشانو باندې بسوارو نو ورسره غویان بم روانو لیمز بم روانو ګوټس بم روانو دا هغه په غاړه کې به سنخ شاشولې و څه به نقشه سنقشه به جوړې وا صحیح نو که نقشه بنوا ناغي ته هدیه وي گیفت سوې گیفت اف حرم شریف سوې ورته گیفت اف حرم شریف او که نقشه بوا ناغي ته به قلعید وي قلعید اصل کې وای نکلس تا قلعید څه ته نکلس تا نو چې پنه کې ورته څه جوړو یعنی دا only to differentiate between two terms otherwise both of them are gift of haram که ورته نقشه شته او کنيشته خو چې قربانه په اراده روانه ده څه شي دا حرم گیفت دی نو الله تعالی وایي چې د حرم دا گیفت دا ما محترم ګرځول دي دې ته به تکلیف نه ورکړي
ذالک لتعلموا دا دیر پارے تاسو پوشے ان اللہ چی اللہ تعالی یعلم ما فی السماوات پوئی گیا غشیبان چی اسمانونو چی دے چزما چی دے وان اللہ دا چی اللہ تعالی بکل شیء علیم پاسز بان عالم دے اعلمو پوشے ان اللہ چی تاکیق پر اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے وان اللہ او دا چی اللہ تعالی غفور بخون کے دے رحیم المہربان لے ما غل الرسول الا البلاغ نشت پیغمبر بانے مگر کنوے کول دمے سے واللہ یعلم ان پیغمبر بلا ذمہ داری نہ دا پیغمبر خدا بنا کہی چی اسڑی پس بٹو پکڑا صاحب مسلمان کریم مڑوم دے نبل دا پیغمبر کار خدا رچے دا اللہ تعالی پیغام انسانان کو ورپاس کی بس یہ پیغام ورپاس کے دا ڈیوٹی ختم شوا دا اس بعد خلق کو خدا پیغام قبلی او کنی قبلی واللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئے گی ما تبدونا پاغشے چتاسو اشکارہ کوئی وما تکتمونا چتاسو پٹ کوئی قل تورتا ہوایا لا یستوی الخبیثو نشی برابری دے ایکول کے دے نشی الخبیثو گندشے والطیبو او پاک شے نو گندہ انسان اپاک انسان پر کے برابر کے دے شی یو خکار او بدکار پر کے برابر کے دے شی یو حلال مال او حرام مال دا پر کے برابر کے دیشی اللہ تعالیٰ وی دا سے پیمانہ دنیا کی نشتا چی علتا کی حرام دا حلال و برابر شی ناکارا سڑے دا خسڑی برابر شی بدی دا نیکای برابر شی نیکی نیکی دا اب بدی بدی دا خسڑے دے او بد سڑے دے حلال حلال دی او حرام حرام دی قل لا يستوي الخبيث تورتوا نشي برابر دے گندم شے و طیب و پاک شے ولو اعجبک کثرت الخبيث اگر کہ حیران کرے تعالی ډیر والی د گند شے نو کہ گندا انسانان یو طرف ته ډیر لوی جمع ولاړي ابل طرف ته پاکان لسوي نو موږ بسو چې حق التر موږ بسو چلته چونګ ډیر خلک ولاړ دي لہذا حق بدنه طرف ته نه حق په سرونه نشي شمارله حق پسرونو دا یو خبره دویمه خبره چې اوس یو سړي سره ګنده مال دی او په مليونو ډالر دی ابل سره 200 زره حلال ډالر نه موږ سوچ هغه سړي سره کوم مال چې دا خسړې د مال خد دا مال خطول ګند دی اللہ تعالیٰ فرمائی چې مردار او حلال په خپل میس کې برابرې دی نشي اگر ته حیرانې کې ډیروالی دې ګنده مال ده ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يرجع الله تعالى يا اولي الالباب او دعقل مالکانو لغلکم تفلحون دیر پارے تاسو کامیاب شئی یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء پختنا مکوئے سوال مکوئے د ډیرو سیزونو متعلق ان تبدلکم کاغذ ظاہر کریش تاستا تسوکم نو خفب کی تاسو دا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې منبر تراغه نو سلونی ما شئتم معنا سوال کوي چې سره سوال کول غواړي معنا د دین متعلق معنا د دین متعلق نو سیو سړي کو دین متعلق سوالو کو بل سړی پاسه دو ورته یي زما خپل پلار سوک دے زما خپل حقیقی پلار سوک دے نو بس فوری دا آیت نازل شو چې ډېر خبره ته پوښتنه وکوي ډېر خبره تب ممکن ده چې دی یو سړی د مور نکاح یو سړي سره شوی دی پیدا شوی بل نو فینه نه فاضاب باسته شي ځکه پیغمبر خو درته حقیقی بایولوژیکل پلار خیګه سبا خیرته اگر بایولوجیکل پلار برته خیره که بایولوجیکل پلار ته خو اوس لیګل پلار دی بولو بایولوجیکل بولو دا خو بیا عذاب دی او خصوصا د عربو په معاشره کې الله تعالی به داسې بیٹی کا وسو دې ته بیٹی کا وسو نه وای دې ته موږ سوای به مقصد سوال نه الله تعالی ډیر به مقصد سوال نه مکوي لا تسألوا عن اشیاء سوال مکوئی د ډیرو سيزونو متعلق ان تبدلکم کخکار شتا تاسوکم نو بیا بدا خفکی تاسو ان تسألوا عنها اک تاسو سوال کوئی د دې شینو متعلق حين هغه وخت کې ينزل القرآن چې قرآن نازل ول شي تبدلکم نو حقیقتا بتا استدا شی واځه کول شي غفل الله عنها الله تعالی دې ذکر پر خود دې اللہ غفور حلیم اللہ تعالی بخون کے دے بردبار دے قد سألها قوم اس اللہ تعالی وی دیر سیدونا سابقہ قومون تپوس کرو نچے پیغمبر ورتے حرام دی نو ایتی انکار ہوتا ایتی سوکا انکار نو پکارا چاہی تپوس نہیں کر
قد سالها قوم تاکي سره سوال کړو د دې یو قوم من قبلکم مخکستا سنا ثم اصبحوا بیا کافرین بیا غي ګرځیدلو دې باندې کفر کوونکی ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ما جعل الله ندی ګرځول الله تعالی من بحیرة اسیو بحیرا ولا صائبة صائبان وسیلا ونحام. نو دا دوی ګندا کې د مشرکین مکه د خپل مزاج مطابق مختلف اوشان به دوی حرام وګرځول، مختلف اوشان یا اوشوي حرام وګرځولې. بحیرا دا هغه اوشوا دولي کړه، دا هغه اوشوا چې دا به دوی پلیج کړه د یو بوت په نامه. څه به کړه؟ د بوت په نامه به پلیج کړه، د بوت په نامه به پلیج کړه. نو دا غوږ به ولا سری کړه، غوږ به ولا دا به نقشه ولا څه شي چې دا پلیج شوی ده، چې دا څه ده پلیج شوی ده. نو خو به د هغې پای د چا لپاره بیا شودي به د چا لپاره جایز نه وي، چا به شودي دې نه اخیستې نه و، په هغې باندې باربرداري جایز وه، دا دوی حرام ګڼل. څه کول؟ الله تعالی وایي پته نشته دا تصور تاسو کوم ځای نه پیدا کړی دی، خو سخته دین دی. دویم صاحبه دا هغه اوښه وه چې لس وارې به لنګه شوه. څو وارې؟ لس وارې. نو دا به بیا د بوتانو په نامه باندې آزاده کړه. څه به کړه؟ د بوتانو په نامه به آزاده کړه. نو هغه معامله وه چې نه په چا باربرداري کولی شوه، نه چا شودې خوړې شوې، نه په چا باربرداري کولی شوه، نه چا شودې خوړې شوې. وی دا حرام دي. دریم وسیله سواد سره دا هغه اوښه وه چې دی به پی در پی 3 وارې یا 4 وارې ماده بچی راوړه. څه به راوړه؟ 3 وارې یا 4 وارې کانسټنټلی په میس کې به نارینه بچی نو پیدا شوی، بلکې 3 یا 4 وارې به څه وکړل؟ ښځه بچی به پیدا کړ. نو دا به هم پرېښوده د بوتانو په نامه. نو معامله به هغه وه چې شیدې خوړل هم حرام دي، باربرداري پرې هم حرام ده. او حام دا نر اوشو، دغه 3 اوشې وي، دا نر اوشو. نو دغه نر اوش چې به 10 وارې، څو وارې؟ 10 وارې به د ده نه اوشه بلار به شوه، پرګنټ به شوه، نو بس دوی به دا اوش دا به هم د باربردارۍ نه معاف کړه. څه به چې دا هم حرام دی. الله تعالی فرمایي دا ټول څیزونه ما خو حلال ګرځولي، تاسو کوم ځای نه حرام کړي. ما جعل الله ند ګرځول الله تعالی اس بحیران صاحبان وسیلان حام ولكن الذين كفروا. او دوی به دا داول لرله چې دا خدای حرام کړي دي. څه کړي؟ ولكن الذين لیکن آکسان چې کفر کړي دي یفترون علی الله الکذب، هغه جوړي الله تعالی باندې دروغ، واکثرهم لا یعقلون، او مجارتی د دوی خبر باندې نه پوهیږي. واذا قیل له اچ کلو ویل چې دوی ته تعالوا الى ما انزل الله، چراشی هغه قرآن ته چې نازل کړی دی الله تعالی، ویل الرسول اراشی پیغمبر ته. راځي تاسو وای دا شی حرام دی، نو چې قرآن نه پته ولګو او پیغمبر نه پته ولګو. قالون دوی حسبنا ما وجدنا، کافی دی مونږ دپاره هغه طریقه وجدنا غلی آبانا چې موندلې دی مونږ په هغې باندې پلاران خپل. اولو کان آباؤهم، اگر چې پلاران د دوی لا یعلمون شیئا نه پوهېدل شی باندې، ولا یعتدون ان هغه ګایډډ خلق. نو الله تعالی فرمایي چې د پلار اتباع به هلکې په یو کار کې چې په خپله خو ګایډډ وي که نه، نو که پلار د مس ګایډډ وي نو طریقه به دا خپله چې هغه د ګایډنس لار ته راشي، دا نه چې دا زما د پلار لار د جهالت په دې باندې به روان یم. یا ایها الذین آمنوا، او ایمان والو، علیکم انفسکم، لازم دی تاسو باندې ځانونه خپل چې د هغې اصلاح وکړئ. تاسو باندې لازم دی څه؟ ځانونه خپل چې د خپل ځان اصلاح وکړئ. لا یضرکم، تکلیف نشي در کولی تاسو ته منا څوک دوله چې ګمراه شوی دی، اذا تدیتم چې کله تاسو په هدایت باندې. نو د دې آیت خو ظاهري مفهوم دا دی چې ستا ذمہداري دا ده چې خپله اصلاح وکړه. کوم سړی چې ګمراه دی
ته په خپل د هدایت په لار روانې ستا په ماحول کې په معاشره کې په خاندان کې په فیملی کې په کمیونټي کې خلک گمراهان دي دا غي د گمراهۍ تابانه اس وبال نشته ایدا کو ظاهر آیت نه خدا معلومیږي چې ته په خپل ټیک ټاک کې نور خلک په سکے ها نور خلکو ته وایي هل ویډیو نور خلکو سره هل کدم کې نه نه چې گو ټو هل صحیح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ منبر ته وخته او دا آیت ولستو وی لا یغرنکم قول الله عز وجل وی او خلقو د قران دا آیت او د دې ظاهری مفهوم مو چرته دوکه کې وانه شي غلط مونږ کی غلط مونږ چې صرف خپل اصلاح کې لګایې د بل چا بدای ته بدی نه وای د بل چا ظلم ته ظلم نه وای د بل چا ګناه ته ګناه نه وای وی و انی سمعت رسول الله ذکر ما د خدای پیغمبر دی په دې منبر باندې په وینا کتلو فرمایلی چې مر را منکم الظالما چې چا تاسو کې یو سړی وکړي چې ظلم کوي څه کوي ظلم کوي نو ظلم دوه قسمه یا د انسان حق وال یا د خدای حق وال یا د انسان حق وال یا د خدای حق وال د خدای حق وال لکه د فرض مونږ وخت مسلمان دی مونږ نه کوي نو دې څه کوي عادل کوي جو ظلم کوي دا ظلم کوي ځکه د خدای حق وي د انسان حق وال یو سړی بای د پیسې د چکر پرتی د ستانه در شرکا پیسې دي او تی اخلي وچته دا سره ظلم دی صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مر امنکم الظالما چا چې تاسو کې یو سړی وکړو ظالم چې ظلم کوي وایلیشن کوي پامالي کوي د قوانینو فلم یاخذ بيده وسود دې سړی چې دا غلاس نیولې دی او دا لاس اوننیسو پیغمبر علیہ السلام فرمایي یوشک ان یاخذه الله بعقاب منه کاغه ظالم ته خدای سزا ورکړي نو دیم نه بچ کوي کاغه ظالم له عذاب ورکړي نو دا خاموش سره چې دا ظلم ته ظلم نه وي ظلم بند نکو ظلم رکاو نکو د ظلم لاس اوننیسو نو ممکن ده چې عذاب په دوانه مرشي او حمزه ګیس والا شي سره لګیا دی خلاصه او کنه دا کې چرته پوښ کنه خو بیا حساب دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا علیکم انفسکم لازم دے تاسو باندې ځان خپل د اصلاح په اعتبار لا یذرکم تکلیف نشي در کوله تاسو زلا چې هغه گمراه شوی دی ذات دې تم چې کله تاسو هدایت باندې نو د آیت معنا څه ده ذکر چلتا حدیث خدا راغه چې ظالم ظلم ته ظلم وای حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مر رأى منکم منکرا فليغيره بيده چا چې تاسو کې اولی دی یو ناروا کار سیولی ناروا کار نو دې دا کار تغییر کی د لاس په طاقت باندې کولی شي دا کار دې تغییر کی د لاس په طاقت باندې یعنی لکه مثلا لسته کسان ناشتي او قماربازي کوي څه کوي قماربازي کوي او دسترخوان غړول دی هغه باندې قمار بازی کوي نو که اوس نو وستی وی او سرکل ته یو کتل چې یو کسو په ما زورور نه دی او که زه دا شی ټول کوم نو دی یو کسو زما مخه نشي نیولې نو بس راشه هغه شی ټول کا ورته ملګرو پاسې صحیح دې ته وایي تغییر د منکر دې څه وایي تغییر یعنی تغییر د منکر دا معنا نه چې هغه یو پراخ واس نه بس هغه کم کار چې د کار میدان ولا ختم کار د ناروا کار میدان والا ختم کا فإن لم يستطع کدا کار نشي کولای دومره طاقت ني چې رکض الله سچوم بیا خدای جنگ ته تیار دي البته که په جبه مرته خبر وکړه بیا څه نه وای خاموش وای نو فبلسانه بیا دې په جبه ورته وای چې مرګ دا حرام دا ګناه کبیره ده دا ولي کوي موږ مسلمانان یو مړیګو به قبر ته بزو آخرت به راځي قیامت به راځي خدای به تاسو کوي صحیح اوس کدا دې موسنی چې دا خلک ورته تیار نه دي فإن لم يستطع فبقلبه نو بیا کم از کم په خپل ځل کې وایي چې دا خلک ناروا کوي دا خلک څه کوي ناروا کوي او پیغمبر علیہ السلام فرمایي وذالک اضعف الايمان دا په خپل قلب او دماغ کې چې دا تصور کوي دا ناروا دي دا د ایمان کمزور ترین درجه ده دا د ایمان کمزور نو که په قلب او دماغ کې دم راځي چې ناروا دي نو د ایمان کمزور ترین درجه نه بلاندې بیا سي یا خدای الله معافي وکړي بیا خو به څه نه پاتې کیږي نو د دې آیت معنا به څه چې یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم او خلق او ایمان والو لازم دې تاسو باندې استقامت د ځانونو خپلو څه شی در باندې لازم دي استقامت چې په خبره باندې ټینګ ولاړیا حق خبره باندې ټینګ ولاړیا ها البته چې څوک گمراه دي او ته په خبره باندې ټینګ شي
الله تعالی فرمایي هغه ته هیڅ تکلیف نشي درکولی کته په خپل خبره باندې ټینګ ولاړې. لا یضرکم استکلیف نشی در کوله من عاصوک ذل چ گمراه شوه دے ذات دے تم چکل تاسو پیدایت کی الی اللہ مرجعکم جميعا اللہ تعالی ته واپس تاسو ټولو فینبئکم بما کنتم تعملون خبر بدل کای اللہ تعالی تاسو ټول پاغ عمل چې تاسو کولو. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو دا د قران کریم د تفسیر په اعتبار او د گرامر په اعتبار ټول نگران آیت ته مفسرین فرمای دا کوم آیت چې شروع کی آیت نمبر 1 دا د گرامر په اعتبار څه په اعتبار دا عربي گرامر په اعتبار او د تفسیر په اعتبار د ټول نگران آیت ته. د دې وجه مونږه په تفسیر کې شان نزول نه ذکر کوو چې دا آیت ولې نازل شي. نه آیت خو ځکه نازل شي الله تعالی د مخلوق اصلاح کول غواړي. څه کول غواړي؟ مخلوق له قانون او نظام ورکړي او دا د قران نظام چې دی دا د پیغمبر د زمانه پورې خاص او قیامت پورې نظام دی. دا تر قیامت پورې نظام دی. لہذا دی واقع سره خاص تعلق نشتا. واقع ته اپلای شوی دی خو دا واقع د پاره نه دی. کله واقع د پاره د خو زمو زمانه سره بیا تعلق نشتا. خبره زين کړه نو دې وجه موږ شان نزول نه ذکر کوو. خود بدري زیادات دي چلته بغیر د شان نزول نه د هغه آیت مفهوم او معنی په ذهن کې راځي نه. یو دا غینه دا آیت دی یو دا غینه دا آیت ته نو اس واقعه داوا شان نزول. درې کسان په سفر روانو د یو نامه و بدیل د بل نامه و عدی او د دریم نامه و تمیم. دا تمیم او عدی دا دواړه عیسایان او بدیل مسلمان په تجارتی سفر روانو نو بدیل پلارا وفات پر راغی د مرګ حالت په شروع شو بیمار شو څو شو په د مرګ کیفیت په شروع شو نو سره کوم اسد شو سمال او سره سامان او سره چې سفر کې دې دو کسانو ته هغه والا کو چې دا به زما وارثانو ته ورسوي دا به څوک په دغه مال کې یو جامو تاسو جام وای دور لوی قاسمونه چې او په خلاص کی جام وای جام انګریزي کې ورته گابلت GABLET گابلت پیاله ورسوټی کنه پیاله کچھ نه وی دې ته جام وای مونږ ورته خپل وطن کې کنډول وایو او ورته دا سلوي شي صحیح خلک پکې وبس نو یو جامو چې دا و د سلور او په دې باندې پتری لګېدلی د ګولډ یعنی سلور جوړ جامو غټ ور باندې د ګولډ پتری لګېدلی یا د ګولډ میخونه نیلز د خوند بر نو قیمتي شی اوس دغه دو کسانو داغه ټول ترکا او ټول مال خو وارثانو تر اورسو خو هغه جام پکې نو اجام پکې نو وارثانو تقاضا وکړه چې زمونږ د مشر چې کله په سفر روانې ده نو د په سامان کې یو هغه جامو او هغه کم کاغذ چې لیکل خو په سامان کې هغه کوم لیکل دي دا ټول تفصیل نو یو پکې څه شی دی جام دې پکې نو هغه جام نشته نو دې ډول انکار کوي مونږ جام نه کړل مونږ جام نه یو خبر صحیح یو کال بعد هغه جام په مکه معظمه کې چا سره ونیول شي سوچو چا سره ونیول شي هغه جام نو د مړي وارثانو داو لري دا جام زمونږ د پلان دی دا جام سره دا زمونږ د پلان دی هغه وې دا مونږ د عادي او د تمیم نه خرید کړی دی هغه نه په پیسو باندې ولري قیمت مو ور کړی څه شه قیمت مو رانی ولري اوس دغه عادي او تمیم اولن دی وارثانو د دې مړي ته قسم کړو چې قسم په خدای کې مونږه جام لیدلې صحیح اوس کله جام پیدا شو او سړی داول نه جما باندې چا خرڅ کړی هغه عادي او تمیم هغه دواړو را باندې خرڅ کړی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خصما صلی الله علیه چرته رااله مقدمه او قضیه او کیس چرته راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ټول خلق راوغوستل اوس لاندې وګوره
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت شهادت تاسو میس کې چې کله راشي او د تاسو تمر خین الوصیت او وخت وصیت کې اسنان شهادت د دو کسانو دی زوا عدل ملکو چې هغه عادلان وي یعنی رښتونی خلک قابل اعتبار ملکم د تاسو نه یعنی مسلمانان دي او آخران یا دو کسان گوان من غیرکو غیر مسلم نو واقع باندې ډیپند کوي ځکه دلته واقع داسې وه چې دا دواړه کسان سو غیر مسلم ان انتم ضربتم فی الارض کچر تا سفر کو لزما کے فاصابتکم مصیبت الموت اور اسیر تاستا مصیبت دمرگ تحبسون اوما من بعد الصلاة تاسو بدا دوارا تحبسون اوما حاضر بکی دا دوارا من بعد الصلاة پس دمانزنا نو چونکہ واقع دا سوا چه دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پس دمانزنا بعد راوستے شو حالانکہ دا کیس تا پارا دا ضروری دا چکن دا کیس ہیرنگ با دمانزنا بعد کیجئے کیس ہیئرنگ سارم کو رشی اتا بجی ہم کورٹ شروع کی صحیح خودل تا دا واقع دا سوچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیئرنگ شروع کو مازیگر مانسنا بعد کرے شروع کو تحبسون وما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ دادوالا کسان بقسم کے اللہ تعالی بانے ان ارتبتم کستاس دوی بانے شکوے چی دوی دروگ ہوئی کستاس دوی بانے شک تے چی دوی سکے دوی چوئی چی مونگ جام ندلی دلے نو استاد کشک تے دوی دروغ ہوئی نو دا منزن بعد با دی دوار دا پخدای بانے قسم ورگئی لا نشتری بے سمنل ادوی بدا واضحی چی مونگ دا قسم کو خلا نشتری بے سمنل نغوارو پا دے بانے سمنن دنیاوی فائدہ ولو کان ذا قربا اللہ تعالیٰ فرمائی چی کل شک موی نو خبر دغا سے امبیگوس مپری دوا خام خائی واضحہ کا کورٹ تے ارسوا کنی طول عمر بم دیو بندنا فرطن پیدا کی گی ولو کان ذا قربا اگر کوئی دوی رشتہ دار تاسو ولا نکتم شهادت اللہ ادوی بداوی چی مونگا نپٹو شهادت دا اللہ انا اذن لمن الآثمین کچری مونگا پٹک شهادت دا اللہ نو یقینا مونگ بیدو گناہگارانو سخا نوز دی دوارو کسانو قسمو که پیغمبر علیہ السلام تا دا مازیگر دا منزن بعد ذکر دا مڑی وارثانو اگئی دعوی لگا چی دی جی زمونگ سامان راوڑے زمونگ دا پلار نو نور خو پکیار سشتا خو یو جام اغا سرو مونگا ردی گواهان یو اغا پا کاغذ کیوم لکل دے چی دا جام ما سر دے اس زمونگ دی سرو بانی شک دے چی اغا جام دی چرتا آخوا دی خواکل دے نو دوی رال پیغمبر علیہ السلام تا پیغمبر علیہ السلام والا قسم ورکا سی والا قسم بچے قسم ورکا خبر پیسرو شوی صحیح اس کال بعد اغا جام را ہوا تو او سڑی ہوئے دا مداغی دو کسان ناغستے فَإِنْ غُتِرَا کچر رست اطلاع حاصل شوا غلا پدے خبرہ انہو مستحقا اسمن چی دا دوارا مستحق دا گناہ گردے دلے دے زکر دروخ قسم کرنے دے نجی سڑے دروخ قسم کندے مستحق دا سشی دا گناہ فاخران یقومان مقامومان نور دو کسان یقومان اغیب ادرے پزائد دیڑن کوئی دو کسانو من اللذین ادا نور دو کسان بے دا آغا خلقنا استحقا لیم الاولیان چی دا غی مقابلہ کی دارن بنی دو کسان دا گناہ مستحق گردے دلے دے نو دا رستنی دو کسان چی غیب پیغمبر علیہ السلام پا کوٹ کی یا پا عدالت کی قسم کی دا بسوک بھی من اللذین دا با دا آغا گروپ نہیں استحق علیم الاولیان چی دا غلوم بھی کسان دا غی مقابلہ کی دا گناہ مستحق کردی دلی یعنی وارثان دا مڑی اگر رسانی دو کسان دا رچانے دا وارثان دا مڑی نا فیقسمان باللہ اغوی دوارا بقسم کہ اللہ تعالیٰ بانے لشہادتنا احق من شہادتے ما کہ دا زمونگا قسم دا زیاد رشتنے دا قسم دا دے دوارنا ولی دا قسم دا دوارنا ذکر چی دا دوی قسم کی اس تائید نشتر خارج دا دے دوارا کی کم قسم کرے دے چی مونگا نا دلی دلی دا جام دا غی خارجی تائید نشتر مونگ سر دو تائید دی مونگ سر سو تائید دی مونگ قسم کا اس دا دے غلا کرے دے مونگ سر سو تائید دی دعا یو تائید خو مونگ سر دا اغمری کاغذ دے دا اغمری کاغذ دے چی پا جملہ مال کی یو سے شیری کلے دے دا جامی لکلے دے او دیم آغا سرے دے چی چا سر دا جام مونگ شوے دے دیم تائید سر سرے آغا جام چی کم سڑی اغسط دے آغا زمونگا دیم تائید دے گوئی مادر دی دو کسان نارست دے دا دی وجہ زمون قسم گینے قسم دے دویم قسم دے زمونگا قسم دے نو قسم سر برابر دے قسم سر ایکول دے خود دوی دا قسم دا پار خارجی تائید نشتے او زمون دا قسم دا پار خارجی
دو تاییدونه موجود دي صحیح شو نو دا ایکسترا ثبوت دی دا څه دی دا ایکسترا ایویډنس دی لشهادتنا حق من شهادتهما وما تدینا امونگ زیادے نہ دکڑے انا اذل من الظالمین تاکہ سرک مونگ زیادے کرے یقینا بو مونگ ظالمانو سخذالکا ادنا دا طریقہ دا زیادہ قریب دا ایاتو بالشہادت دی خبرتا چراتلو کی خلق بشہادت بانے علا وجہ پخپل طریقہ یعنی پخوف دا اللہ چھ سو قسم کئی چھ دا خدای یر ورسرین او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم یا ورسرد آیری ان ترد ايمان بعد ايمانهم جس نور قسمون بازمون دا قسمون مقابلہ بدلہ کے پیش کرشی مانا دارا کہ اللہ تعالیٰ ہوئے چھ دا طریقہ دا پروسیجر یا پروسیس پا دی طریقہ بانے ہو چلا ہوئے چھ دے خلق سر دا یری کہ دا خدای نہ نہیں یری گی میں کم از کم دا فکر خبور سرے چھ رس چرتا ایویڈنس پیدا نشی سوشی چرست چرته ایویډنس کرست ایویډنس پیدا شو نو دا بل فریق د ری ټرایل کور د پاره بیا کیس کوي دی بیا څه کوي بیا به ری ټرایل کور د پاره کیس کوي نو زمونږ کیس ذلیل بشو او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله ويرجع الله تعالى واسمعوا اوري الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى هدايت نور کے قوم فاسقان ہوتا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين